बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़म डॉक्टर रईस खान او تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به موږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 9 میاشتو سفر ډیسکس کوو. په نننۍ ویډیو کې به موږ د ماشوم په وجود کې او د وجود په حد و حال کې ډیولپمنٹ کې چې کومه تبدیلیاں راځي په 3 میاشت کې چې کومه تبدیلیاں راځي هغه به ډیسکس کوو. بغیر څه د وخت ضایع کول نه راځي چې خپل ویډیو سٹارټ کوو. په 3 میاشت کې د ماشوم د مخ حد و حال تقریبا مکمل ظاهر شي، د سترګې مخکې د بل نه لږ لري وي هغه هم را نږدې شي، د کم غوږونه چې دي هغه هم په خپل نارمل پوزیشن باندې راشي، د پوزه د شونډې خوله تندې او د مخ نور حد و حال د مخکینی په نسبت سره کافی عیان شي او کافی ظاهر شي. د دې ماشوم د زړه نور هم مضبوط شي او د مخکینی په نسبت باندې د زړه درزا نور هم مستقل شي. که تاسو ته یاد وي په تیر شوي ویډیو کې موږ ویلو چې د زړه د یو ټیوب شانتوي او لا مکمل ډیولپ نه او په 3 میاشت کې د زړه د مخکینی په نسبت نور هم ډیولپ شي او ټول وجود ته یې نه ترانسفر کوي. ورسره د ماشوم لاس او خپې نور هم ډیولپ شي، اوږدېدل شروع شي او د دې لاس او خپو اوږدېدل شروع شي او د دوی کم جوړونه چې د لاس او د خپو هغه نور هم مضبوط شي چې د ماشوم د مستقبل د حرکات لپاره او د مومنټس لپاره تیار کی. که تاسو ته یاد وي د ماشوم د 2 میاشتې د ډیولپمنٹ په دوران کې موږ ډیسکس کړیو چې د ماشوم خپې د بطخې د خپې شانتوي او اولی د لاس او خپو د ګوتې د بل پورې نښتي او بیا لږ د بل نه جدا کېدل شروع شي. خو په دې 3 میاشت کې د ماشوم د لاس او د خپو ګوتې مکمل د بل نه جدا شوي وي. د 3 میاشتې نه مخکې د وجود اډوکي د کارټیلیج شانتوي لکه څرنګه چې د انسان د غوږ اډوکی دی دغه سیوي، خو په دې 3 میاشتې کې د وجود اډوکي پخېدل شروع شي او ډانچا جوړېدلی سٹارټ شي. بل د 3 میاشتو د ماشوم د مور په خېټه کې مومنټ یا حرکات شروع کی، خو لا مور د اوسه پورې محسوسولی نه شي. د هغې وجه دا ده چې د ماشوم د سایز او وزن ډېر زیات کم وي. د 3 میاشتې نه مخکې د ماشوم د سر او د دړ ترمنځ د مرۍ کم پورشن چې د هغې تفریق ډېر په ګرانه کیږي، خو په دې 3 میاشته کې اوس د ماشوم د مرۍ بالکل کلیري او د دې کلیر تفریق کېدی شي. د وخت سره په دې 3 میاشت کې د ماشوم د سترګې نور هم مخکې پوزیشن ته راشي او د سترګو پردې نورې هم ډیولپ شي چې هغه د سترګو حفاظت کوي. د ماشوم د لاس او خپو د نوکونو بنیاد هم سٹارټ شي او نوکونه جوړېدلی سٹارټ شي. ورسره د ماشوم د نظام انهضام جوړېدا هم د مخکینی په نسبت کافی ډیولپ شي او په هغې کې حرکات په دې نظام انهضام کې حرکات هم سٹارټ شي او د ماشوم د مخ اوس نور هم د انسانانو شانته لګي. د ماشوم د لاس او د مسلز او د مازغو ترمنځ کنیکشن نور هم مضبوط شي او د ماشوم اوس خپل لاس په اسانه سره لقولی ریلیکس کولی شي. یوازې لاس لقول نه بلکې ماشوم لتې هم شروع کی، خو چونکې د وزن او سایز ډیر کم وي نو د اوسه پورې لا د لتې یا د ککس محسوسیږي نه. په دې وخت کې د ماشوم د وجود د سرمن انتهایی نری وي او که ورته په غور وګورئ نو د دې سرمنې نه لاندې رګونه یا د وجود نورې حصې ښکاره کیږي، ځکه چې د سرمن انتهایی نری او حساسه وي. د وجود د نورو حصو د ډیولپمنٹ سره د ماشوم نظام انهضام هم ډیولپ کیږي او د تیرولو پریکټس هم شروع کی چې په هغې کې د ځان نه چپچاپیره کمه امنیاټک فلویډ یا اوبه چې دي د هغې تیرول سٹارټ کی او دا پریکټس د نظام انهضام د ډیولپمنٹ لپاره انتهایی لازمي وي. په دې سټیج باندې د ماشوم ګردې لا مکمل جوړې نه وي، خو د هغې ډیولپمنٹ یا جوړېدل سٹارټ شي. دا ګردې به په مستقبل کې د په وجود کې د زهريله مواد د اخراج ډېر اهم کردار ادا کوي. چونکې د ماشوم د مختلف اعضاء ډیولپمنٹ او ترقی ډېره په تیزۍ سره شروع وي، نو د هغې دپاره د مازغو ډیولپمنٹ یا ترقی یا جوړېدل هم ډېر زیات لازمي وي او د دې وجې نه د مازغو د ترقی یا ډیولپمنٹ نور هم په تیزۍ سره روان شي. په 3 میاشت کې د ماشوم د خپل ځان نه چپ چاپیره په د امنیاټک فلویډ کې د خپل انوایرمنټ یا ماحول ایکسپلور کول غواړي، نو د هغې دپاره خاص کر د خپلو لاسونو استعمال کوي او کله ناکله په د خپلو لاسونو باندې د خپل مخ هم ټچ کوي. د ماشوم د ملا اډوکې یا سپاین نور هم مضبوطېدل سٹارټ شي او هغه د ماشوم ته د مور په خېټه کې دننه په اجیلټي یا په مومنټس کې یا په تاوېدو راتاوېدو کې مدد ورکوي.
د دریم میاشتې په آخر کې د ماشوم د وزن تقریبا 14 ګرامه د دې نه څه کم زیات وي او د سایز تقریبا 3 انچه وي. د درې میاشتو د سفر مونږ په یو څو الفاظو کې راغونډ کړو نو د دماغ د مخکیني په نسبت زیات ډیولپ وي، د مخ خد و خالي د مخکیني په نسبت زیات ښکاره وي، د وجود اډوکي او د ملا اډوکي د مخکینی په نسبت زیات ډیولپ شي، ورسره ګردې ډیولپمنٹ سٹارټ شي، د نظام انهضام ډیولپمنٹ هم سٹارټ شي، ورسره د مور په خېټه کې د خوراک تیرولو پریکټس، د ساه اخیستلو پریکټس، د لتو وهلو پریکټس او د مومنټ پریکټس سٹارټ کی. علاوه د ماشوم د جنسي آزاد عمر ډیولپ چې په ډاپلر باندې د جنس یا د نر یا د ماده د شخصیت پته لګېدی شي. دا د مور په خېټه کې د ماشوم د دریم میاشتې سفر زموږ د ویډیو دا سیریز به جاری وي، ملاویږو به تاسو سره زموږ په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله چې په هغه کې به موږ د مور په خېټه کې د ماشوم د څلورمې میاشتې د ډیولپمنټ په مختلف پهلوګانو باندې بحث کوو. تر هغې پورې د الله په امان.